السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. ما چې د دې ننني ولاګ شروع کړو، زموږ سره اوسئ. دوه ولاګه تیار پراته دي. نن دا پرون مې هم نه دی اپلوډ کړی او بله ورځ هم نه دی، او نو دا تیار پراته دي. خو مسله دا چې وای فای کار نه کوي، دویمه ورځ ده او د هغې د وجې ولاګ لږ ډیلیټ شوی وی. او اوس چې کوم دی نو چې کله انټرنیټ راشي نو دوه تیار چې کوم پراته دي دا به اپلوډ کړو، بیا به ګورو انشاءالله چې دا راځي نو د دې نه مینه هغه اپلوډ شي. او ماشاءالله ماحول چک کوي، ګلونه ملونه چې دي نو هغه تازه شوي دي. دا خندا راغی، پټي ته تللی و. پټي ته تللی وای؟ څه وکول؟ دا سړکي مې کیو پالتو مې کټ کول. ښه ټایم پاس وکړو. وختي نه دی؟ او خیر دی الحمدلله. وختي نه دی؟ وختي چې څومره وختي پاسې سړی برابري برابري که نه؟ چې څومره د 12 بجه پاسې هغه څرمنې نسمنې. نسمنې بلکل داسې ده. همدا دا خبره پکې ښه وختي پاڅېده ډېر ښه. مخکې به زه هم ډېر ناوخته پاڅېدم، او اوس چې دی نو ماشاءالله لږ ښه شوی یم، لږ وختي پاڅم او ځو اخوا د روټین مطابق پټي ته ځو. پټي به ته ماحول ښایو او ډېران یې راوړی دی، نو هغې ته هم چې کوم دی نو ډکو ته ځای کرل غواړي او هغه ورته راچول غواړي. نو دغه هم یو کار راته پاتې دی، نو دا به هم کومه، یا به له دیاړي مار نیسم او یا خو به په خپله یو ډکي ته د ورځې ځای کنم او لږ ډېران به ورته اچوم چې ټایم پاس پکې هم وشي. ګورو سوچ پې کوو، استخاره پې کوو که نه چې څه حساب وکړو. یو خو چې زه له دې کار واورم که نه زور مې بدې شي د پټیا کارونه، خو لکه کومه یي د هغې نه باوجود یې بیا هم کوم، ځکه چې ښایي د انسان ورسره لوکوټې هیلت ورسره ښایي دې خاورو ماورو کې فکر یې بدلي او وزګار پې نه یي، هسې لږ لږ کار یي که نه. دا چې ډېر یې بیا خو له دیاړي مار په کار یي، خو دا خیر دونه کارونه خو نه دي. دا چې دا لږ لږ یې دا به خپله کول پکار یي. او هغه ځای کې چې کوم دی نو ګدادا او نانو ناست دي او ماما دی جواد پلار او زوی دي خواله پکې هم ورځو. دا هر څه ګل شوي دي ماشاءالله مزه کوي. بله ورځ لا دونه نه وګل او نن ماشاءالله ډېر ښکلي ښکاري. نو ځو بره هغو خواله پکې ځو، بیا به ځو پټي ته. دا دی او ماما دی. راووتو خیر دی الحمدلله. تاسو ښه یې؟ دا ماشاءالله ډېر ښکلی ماحول دي راټینګ دی، ناست دي او ماشاءالله هر څه ګل شوي دي، پسرلی دی. یو کلیپ دې واخلو شاته پکې داسې زیړ زیړ ګلونه دي. دغه چې دی دا زموږ ایریا چې ده دا په هر سطح باندې چې کوم ده دا ډېره صحیح ده، برابر ده. دا مرغو اوازونه دي، ښکلی ماحول ماحول دی. خیر علي رالي برزي خاجي خاجه مرغو اوازونه دي، تاسو لیدی شئ. بیا دې له منډه موږ داسې ناست یو، ولې نه ګپ شپ لګوو، ډېره مزه کوي. وایي د دغه اوړه چې ماما وږی شوی دی، وایي چې له همده سره مه یو د جوان ډوډۍ ډېره مزه کوي. دغه په تیپور و تیپور وایا د په تیپور زما نه هېر شو. تیپور نظر اورم اوس مزید ګدادا رکشه کې کېنه ساتم په رکشه کې کېنه لاړې په تیپور ته خاص د جرند سره کوڅه ګوډي دغه دا ما څه نه دی معلوم کنه دا ما ته معلوم دی دوه دړې وړه والا او بیا رکشه ته وخه یو په دې وس خور کې خو ځخې دی فایم مزید دغه ست حالت ده کنه موړ کې بوزه چې ته راوړم پامور کې ها پول استوي کنه زه هو که تار دواړه بلاړ شو او دواړه بلاړ شو شکر بل باندې شکر بلاو خدای خروګه ها بس صحیح ده تیپور باندې د تیپور چورې بر باندې مشهور دي مشهور دي کنه ماما وږی شوی دی چې خبره شي چې خوراک له رسي. هټه ما وړي اوس وایي یخ صابه یي ده د جوار مرچکۍ پکې سړه ډوډۍ دي د جوارو ګوډ پته کو هاي 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 خیر کې الله دې خیر. خوا ناسو ماما او ګدادا او نانو ناسو لږ ګپ شپ ولګو. اوس دې خوا پټي طرف ته راووتم او بله مې پکې واورېده وایي د چا چې هغه بېنظیره روپۍ چې اخیستې دي او سرکاري نوکري وه که نه نو د هغې نه به اوس روپۍ کټ کوي. ما یې زه چې چا اخیستې دي حاجي زاران خو لاړو لکه چې اوس د چا سرکاري تنخوا ده که نه نو په هغې کې دې لږې لږې کټ کوي چا چې اخیستې دي.
او مایزه خوند یې وکړو د چا چې اخیستی وي هغو ته مسله نو مونږ خو الله ته خیر کړی و مونږ نه سرکاري سشت دی او نو بېنظیره سشت دی خو او دا شلتالان چې دي که نه نو دا ماشاءالله ګل شوي دي نن یې دا ګلونه ډېر دي او دې خوا راووتو پټي طرف ته ټول پټی پټی دی خو دا کیسې پیسې دي پکې نخترې دي ګلونه دي پکې ماحول ښکاره دی ماشاءالله ماشاءالله هر څه داسې ښکلي شوي دي که نه چې مزدار زه دې ته اریان یم دې شلتالو چې دې ګلونه کړلي که نه او دغه یو چې دی نه د پاڼې کلي ما ته ښکاري نمبر به یې بدل لا بدلي چېرته داسې راته ښکاري نمبر کې څه مسله نه یو څه مخکې راځي یو څه وروستو راځي هغه سیسټم دی که څه ها او مرغو اوازونه دي سهار ټیم دی څه کم 9-10 بجې دي او ماحول لږ وټې دی پټي نه راغلی وم کور کې لږ ډېر کارونه هم یې وکړو کچرې مچرې جمع شوي هم یې غوځارې کړې او اوس ټیم نه مانځه دی نو ځمه مانځله او مونځ به کوو مونځ چې دی که نه نو پیس حال هم مه پرېږدئ ماشاءالله ځان ته م وایه ما ته م وایئ او مونځ چې دی که نه نو مونځ پیس حال نه پرېږدئ ښه مونځ لازمي دی او څه روژه هم ده او مونځ به کوو او د هغې نه بعد به بیا ګورو انشاءالله تعالی او په واد دکان چې کوم دی نو بند دی مانځله به دا تیاری کوي چېرته بیا به راځي او دا پرون مونږ سیخ راوړی تاسو لیدلی شئ او سیمټ ورسره یو څو بورې راوړې وو خښ ته او دا نمونه حل دی مونځ وکړو او اوس چې کوم دی نو راووتو بار ته راووتو څوک نشته دی هلکانو کې ما ته ښکاري یا به بازارونو ته وتي او یا خو به چېرته بل څه کار کوي او دا حالات دي خوا طرف ته راووتو دا واړه لیکیا دي همداسې ماشاءالله خښتې وړي قاري صاحب ته کار واغستو او دا وزیر هسې ولاړو او چې ویډیو سټارټ شو نو لاس یې وروړو نو هوښیار دی نمبر یې جوړی مخې ته ګورو چې څه حال احوال دي څه هلې ځلې دي زموږ سره اوسئ او هغه غر کې لګیا دي تاسو لیدلی شئ ګړي راغلي ماشاءالله چې کوم دی نو ګړي دي او چې کوم دی نو سبزي را اخلو به او سوزکې را روان دی اوازونه کوي او څه ورته وایي ټماټر پکار دي او کینوان مینوان به ترې رالو هغه را روان دی او د کینوان څه حساب دی کینوان واړه دي په 50 روپۍ درته ټماټر نیمه دړۍ 200 په 200 او مټر 2 کیلو په 1.5 سم او ټیپر په 50 روپۍ کیلو ټیپر په 50 روپۍ کیلو دی 1 کیلو ټیپر راکا او دا دغه راکا کینوان 2 درجن راکا او نیمه دړۍ ټماټر راکا هغه د سلو په درګه دې مینه کزه دې بزي دا کدوان دي کنه کمیا ټینډي دي ټین پیاز صحیح حساب ده پیاز نیمه دړۍ په 200 اوګه نشته انا مونږ حل دا به اوس رالو بیا به زه کور ته ځي چې کوم دا مې کور ته ویوړله او اوس چې کوم دی نو اړه مې کلي ته کېږي جامې د زه یم چا مې جوړولې وړی ګورو که نه که بل څه کار پېښ نه شو نو به وړو انشاءالله یا ماسوتن به یې ویسم ګورو که نه اندازه اخلو چې څه حساب کتاب دی اوس به ځو روان یو دغه ته ځو څه ورته وایي شین ته ځو خنداده لږ کار دی او په کور کې راته هم څه سودا وي لا به راخلو د شین نه شین بازار به راته پکې ښایو او که بخت رحمان پکې میلاو شو د اسرا پکې میلاو شو خیالو دی نو زموږ سره اوسئ ګاډی راوویستو او اوس به ځو شین ته د بخت رحمان د کلي بازار ته خو که میلاو شو خو تاسو ته به یې وښایو صحیح ده او که نه نو د روژې مازدیګری دی دا به بلډ پریشر ښه او دا چخن به راسره هم ځي پکې راسره دا چخن ځي او اوس خنداده ته انتظار دی چې خندا راوځي نو بیا به ځو انشاءالله خنداده دی او دا ځای راووتو اوس ځو دا د روډ حالات دي
چې کوم دی نو وچ ول سره روان یو ساله دا ځای کوټنۍ ده فلک راوتلی دی او ماحول چې کوم دی ګرم دی جومات ته ویو انجوای کوي جومات ته او اشاره او دا نشته خو بس رادانګې ښه دا پکې د پاکستان د ګاډو حل دی او ماشاءالله سوات ټول ښکلی ښکلی دی نو دا مزدار مزدار غرونه دي پکې او دا خیالو دی ورته مینهوالو دا چې کوم دی بازار دی تاسو لیدلی شئ هغه مالټې او دا نمونه حل دی بخت رحمان چې کوم دی نو هغه نه و او دا چې کوم دی نو پکوړی دي ماحول چې کوم دی نو ټوله دی داسې مست مست بینونه راځي که نه دا نمونه حل دی وروره او دا بکری ده دلته کې روان باندې پیرې ور راواغسته د دې بکری والا سره کار ښه ووه او دا نمونه حل دی زلوبۍ دي ډبل لوټۍ دي کیکونه دي دي هر څه د سړي رسېږي او بیا وروسته خوړی چې کوم دی نو نه شي او دا راواغسته اوس به ځو ټوله سودا مودا هم راواغسته ورسره او دا حل دی نو تاسو لیدلی شئ دا پکې چخن راوتلی بخت رحمان چې کوم دی میله ونه شو دا بازار دی ناسو موږ ورسره میله ونه شو अब रुपये में गाड़ी का ना 500 रुपये को दो 7 का मिलाई दो आरक्षण बाजार में माहौल نو وس رالم او مانځه ته 15 منټه دي د بانک تر ماښامې روژه به ماته و بیا به چې دی نو ګورو مانځله به ځو پکې انشاءالله